د حکومت لخوا ولس ته په ارزانه بیه د خوراک څښاک څیزونو ورکولو لپاره د یوټیلیټي سټور کارپوریشن په ممکنه توګه د تړلو فیصلې په ضد په صوابۍ کې د یوټیلیټي سټورونو ملازمانو احتجاج کړی دی او ویلي دي چې حکومت چې کومه فیصله کړې هغه د دوی سره ظلم دی. دوی ویلي وفاق ته کلیز 25 اربه روپۍ ټیکس ادا کوي. د دې حکومتي فیصلې سره به په زرګونو ملازمان بېروزګاره شي. چې ګورنمنت کومه فیصله کړې ده د وفاقي حکومت د یوټیلیټي سټور ملازمینو خلاف، نو دا فیصله چې کوم دی نو ډېر زیاتې کړی دی، ظلم یې کړی دی او دا اداره چې کوم دی نو د بوټو صاحب د وختو نه چې کوم دی را روانه اداره ده د 20 سټورونو نه د دې سفر شروع شوی و تر 5000 سټورونو پورې. نن سبا چې کوم دی نو دا مسلم لیگ نون حکومت چې کوم فیصله کړې ده د 5000 سټورونو د ختمېدو چې په دې کې 14000 امپلایز دي، نو سراسر دا ډېر غټ ظلم او زیاتې کړی دی. نو د دې نه مخکې په 2013 کې دی حکومت داسې قدم اوچت کړو، نو د هغې مزدور بد دعا دا حکومت چې کوم دی نو والو او د دې تخته ولټه شوې وه. نو لهذا انشاءالله چې د دې مزدور بد دعا بیا هم دی پسې ده او ډېر لږ وخت دی انشاءالله دا عوام به مو ویني چې کوم زیاتې عوامو سره دې ټیم کې کېږي او کوم سبسیډي عوامو باندې بندېږي، نو انشاءالله دا عوام هم تماشا وکړي او دا حکومت به هم وکړي چې انشاءالله دا وفاقي حکومت د خپل فیصله واپس واخلي، کني دي ته خپل چې کوم دی نو زوړ ټیم یاد دی. د یوټیلیټي سټورونو ملازمانو وویل چې دوی د کرونا او سیلاب په شان د قدرتي آفتونو پر مهال هم خپل خدمات ادا کړي او په کرونا کې 19 ملګري وفات شوي دي. अच्छा, आज तमाम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तमाम एम्प्लॉइज़ दफ्तर आ चुके हैं और सब शदीद एहतजाज कर रहे हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं. काइंडली हुकूमत को ये पुरज़ोर हम अपील करते हैं कि वो हमारा फ़ैसला ये वापस ले लें और हमारे एम्प्लॉइज़ के हक़ में और हमारे हक़ में बेहतरीन फ़ैसले करें. مظاهرینو دعوه کړې چې یوټیلیټي سټورز کارپوریشن یو فلاحي اداره ده او د حکومتي فیصلې سره به ولس په رعایتي نرخونو د خوراک څښاک څیزونو اخیستو نه محرومه شي. او ان شاء الله چې تر کومه پورې د مزدور ساز د 14 کاله 15 کاله ورکر په دې اداره کې تیر کړی دي. په دې کې زموږ مرګري شهیدان شوي دي په کرونا کې، پولیس سره فوج سره زمونږ چې کوم دی نو اوږه په اوږه ډیوټۍ کړې دي او زمونږ خلکو زمونږ سټاف زمونږ ملازمینو چې کوم دی سختې تېرې کړې دي. نو که د حکومت دا خیال وي چې دا دونه په حسانه به مونږ دا ختم کړو، نو دا د دې غلط فهمي ده. ملازمانو دمکی ورکړې ده چې که چېرې وفاق د یوټیلیټي سټورونو د بندولو فیصله واپس وانه خسته نو دوی به په اسلام آباد ډي چوک کې درنه ورکوي. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.